آیا تاسو غواړئ چې اوکراین دا جګړه وګټي؟ زه غواړم جنگ ودرېږي، زه غواړم خلک وژغورم. موږ له 250 ارب ډالرو یا تر دې زیات لګوو، هغه ځکه چې دوی له اروپا نه غواړي چاته چې زموږ پرتله د دې کار تر سره کېدو زیاته ګټه رسي. هغوی له 150 ارب ډالرو څخه کم خرڅ کوي، ځکه چې بایډن او تاسو دا جرأت نه لرئ چې له اروپا څخه پوښتنه وکړئ، لکه څنګه چې ما له ناټو وکړه. دا جګړه په هر صورت کې باید ختمه شي. مخکې له دې چې زه ولسمشر شم دا به حل کړم. که زه بریالی شم چې زه ولسمشر شم، او څه به وکړم چې زه به له یو سره خبرې وکړم، زه به له بل سره خبرې وکړم، زه به دې سره یو ځای کړم. دا جګړه به هیڅ کله نه وشي، ځکه چې بایډن نه پوهېده چې څنګه له هغه یعنې ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. هغه نه پوهېده چې څنګه جنګ ودروي. آیا تاسو باور لرئ چې دا د امریکا په ګټه دی چې اوکراین دا جګړه وګټي، هو یا نه؟ زه فکر کوم چې دا د امریکا غوره ګټه ده چې دا جګړه پای ته ورسوي او یوازې دا کار وکړي، یو تړون وکړي، ځکه چې موږ باید د دې ټولو انسانانو ژوند له بربادۍ وژغورو. لومړی دا مهمه ده چې پخواني ولسمشر ته یادونه وکړو، تاسو د جو بایډن په وړاندې نه بلکې زما سره مقابله کوئ. زه په دې باور یم چې ډانلډ ټرمپ وایي چې دا جګړه به په 24 ساعتونو کې پای ته ورسوم، نو مطلب دا چې هغه ترې لاس په سر کیږي. پوهیږئ چې ولې اروپایي اتحادیان او زموږ د ناټو متحدین دومره خوشحاله دي؟ تاسو نور ولسمشر نه یې، او دا چې موږ د هغه نظامي اتحاد په اهمیت پوهیږو چې نړۍ پیژندلی دی، کوم چې ناټو دی او کوم څه چې موږ د زیلنسکي او د اوکراینیانو د خپلې ازادۍ ساتلو په خاطر کړي دي. کني نو پوتین به په کیف کې ناستو او په نورې اروپا به نظر وي او له پولنډ به یې پیل کولی. او تاسو ولې دلته په پنسلوینیا کې میشت 80 لکه پولنډي امریکایانو ته نه وایي چې هغه کس چې د یو امیر په توګه پیژندل کیږي د هغه څه لپاره چې تاسو ورته دوستي وایي له جګړې لاس اخلي؟ راته ووایئ چې تاسو د چا پلوي کوئ. ښه، زه به تاسو ته ووایم، زه له افغانستان نه د وتلو په اړه د ولسمشر بایډن له پرېکړې سره متفقه وم، خو راځئ چې وګورو چې موږ څنګه دې حالت ته ورسېدو. ډانلډ ټرمپ کله چې ولسمشر و یو داسې کمزوري موافقه یې کړې وه چې تصور یې نشو کولی. دوی تر ټولو بد حالت کې ووتل او زما په اندازه موږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو زیات د شرمندګۍ موقع ده. همدا وجه وه چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، ځکه چې هغې ولیدل چې دا او مشر یې څومره نااهله دي.